بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د شاخصونو په برخه کې موږ او تاسو دا ځل غواړو پرایس انډیکس برخې خلاصې سولې. د دې لپاره چې موږ یو بله برخه هم په شاخصونو کې مطالعه کړو، نو هغه زموږ او ستاسو د چین انډیکس نمبر په نامه ده. چین انډیکس نمبرز. چین انډیکس نمبر څخه هدف دا دی برخلاف د پرایس انډیکس چې په هغه کې موږ بیس پیریډ یو ټاکي او هغه به تر پای پورې د هر کلونو په تیریدلو سره هغه یو پیریډ زموږ لپاره ثابت او فکسډ پاتې کیدی. ولې په دې کې زموږ او ستاسې بیس پیریډ فکسډ نه دی. کوم بیس پیریډ چې مثلا ټاکل کیږي هغه فکسډ نه دی. کله چې فکس نشي نو د کلونو یا پیریډز په تغییر سره دی هم ورسره ځان څخه تغییر کوي. نو پر دغه اساس باندې زموږ او ستاسې چین انډیکس چې دا هغه اصلي هدف تر شا پټ دی. چین انډیکس موږ او ستاسې د کرنٹ کال لپاره یا کرنٹ پیریډ لپاره معمولا چونکې انډیکس په کلنۍ حسابېږي ډېر وخت په دې خاطر کال زیاتره ورسره نیسو. نو که چیرې د کرنٹ پیریډ لپاره موږ او تاسې چین انډیکس سنجوو نو موږ به ایوریج لینک دا راځو چې دا چیش ته وایي بیا په مکمله توګه څه کوو تشریح کوو یې. ایوریج link of relative of current period د اوسنی کال اوسط د ریلیټیو د لینک قیمت چې موږ اوس په مثال کې خورا کولای شو درته واضح کو هغه ضرب چین انډیکس د تیر کال. چین انډیکس of the previous year یا period دا د تیر کال یا د تیر پیریډ چین اف انډیکس راچو. دا ټول تقسیمو پر سل باندې موږ ته به د مربوطه کال لپاره چین انډیکس نمبر په لاس راکړي. مثلا د مثال په توګه موږ تاسو یو مثال راخلو. په دې ځای کې مثلا موږ وایو چې په 2000 دلته زه کلونه نیسم year پر 2010 2011 او بالاخره 2012 په دې کې ماته قیمتونه راکول سوي دي. یو پروډکټ پرس کې انتخابي 50 شپېته او بالاخره 15 شپېته په دې ترتیب سره تسلسل باندې دا قیمتونه راکول سوي دي. او د دې څه وروسته نو موږ ته اړتیا ده چې تر څو موږ او تاسې دوه شیان په لاس راوړو. په فارمول کې یو لینک ریلیټیو موږ لرو او یو چین انډیکس لرو د تیر کال. لینک ریلیټیو چې دی موږ او تاسې د کرنٹ پیریډ سره دی او چین انډیکس موږ او تاسې د پریویس پیریډ سره دی. نو پر دې ځای باندې به تاسې ولیکئ چې لینک ریلیټیو دا څنګه راوځي. ډیر اوسه تاسې د هر کال چې لیست درکول سوی وو په ټوله لیست کې لومړنی پیریډ ستاسو 100% دی. هغه 100% کوئ تاسې چې دا سل دی. په دې کې تغیر نه کیږي لکه بیس چې موږ سل نیوي دا به هم تاسې سل نیسئ. د دوهم کال لپاره تاسې څرنګه کولی شئ لینک ریلیټیو پیدا کړئ. ډېر سمپل. په دوهم کال کې تاسې شپېته لرئ نو شپېته به تاسې ولیکئ. دا به تقسیم کړئ د تیر کال پر د هغوی پر قیمت باندې او دا به بیرته ضرب کړئ په سلو کې چې موږ او تاسې ته به ځواب راکړي 1/100. دا اوس موږ لینک ریلیټیو شو د دوهم کال لپاره. اوس چې د دریم کال لپاره کو 15 شپېته به صورت کې ولیکم. شپېته به راوړم بیته په مخرج کې زینه پر زینه راته کېږي او ضرب بالاخره سل. دا به موږ او تاسو ته راکړي 108. د دې څخه وروسته موږ او تاسو چین انډیکس د تیر کال پیژنو. چین انډیکس کې بیا په عین شان باندې د لومړي کال لپاره زموږ او تاسو ویالیو سل فکس پاتې کوو. مګر د نورو کلونو په تیریدلو سره زموږ او تاسو بیس پیریډ هم ورسره چینج کیږي زینه پر زینه. په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسو چین انډیکس غواړو موږ ویلي وو چې لینک ریلیټیو ضرب چین انډیکس د تیر پیریډ تقسیم پر سل. نو که چیرې موږ چین انډیکس غواړو پیدا کو د 2010 کال خو پیدا شو 2011 کال لپاره زه غواړم پیدا کړم نو زما لینک ریلیټیو 1/100 دی چې په دې ځای کې دی ضرب زما چین اف انډیکس د پریویس کال یا پیریډ سل دی او دا به بالاخره تقسیم کیږي پر سل چې په فارمول کې سل دی چې ماته به ځواب راکړي 1/100. نو زه کولی شم دلته ولیکم 1/100
چین انډیکس د 2012 کال لپاره کواړه پیدا کړي. مثلا زه ریلیټیو لینک لرم 108 ضربې پریویس پیریډ چین انډیکس 100 او دا تقسیم پر سل چې دا به مساوي سي په 119.8 سره. نو زما به هم دلته چین انډیکس سوره وخیږي 119.0. نو دا که د سلو په حساب ونیسئ نو 29.60% انکریز پکښې راغلی دی. نو په دغه ترتیب سره تاسې کولی شئ د کلونو په تغییر سره ستاسې بیس پیریډ هم ورسره تغییر کړي تر څو هغه فکسډ ونه وسي. دغه تخنیک ته چې موږ کار ځینې اخلو چین انډیکس نمبر میتود وایي.